آیا افغان لوبغاړي د ویسټ انډیزیانو په څیر د پیسو لپاره لوبه کوي؟ سلام او مینه، وخت مو په خیر. تاسو ګورئ یاران ټي وي یوټیوب چینل. ملګرو، همدغه لیکنه ډیره مفصله لیکنه ده، هر څه پکې واضح شوي دي. تاسو هم همدغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، نو له ډیرو پټو خبرو به خبر شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو په تیر نړیوال جام کې تر ټولو خرابې لوبې نندارې ته وړاندې کړې، چې هیڅ تمه ترې نه کېده د محمد نبي، رشید خان او مجيب الرحمن په څیر لوبغاړو چې په نړیوالو لیګونو کې غوغا جوړه کړې وه، د افغانستان لپاره یې داسې بې خونده لوبې وکړې چې خلک یې حق حیران کړل. خو له نړیوال جام وروسته بیا همغه لوبغاړي په لیګونو کې ښه ځلیږي او ښې لوبې کوي. په تیر نړیوال جام کې تر ټولو ډېرې نیوکې په محمد نبي او رشید خان وشوې، چې نه یې غوښتل ښې لوبې وکړي. دوی د ګلبدین ایب له کپتانۍ سره مخالفت و او له نوموړي له ټاکل کېدو سره یې په ټویټر کې ولیکل چې ګلبدین باید په اوس وخت کې کپتان شوی نه وای. اوس پوښتنه دا ده، څنګه هغه لوبغاړي چې د انګلند په پیچونو کې د خپل وطن لپاره ښې لوبې ونه کړې، د انګلند په بلاس شلاوریز لیګ کې ښه ځلیږي؟ آیا له ګلبدین سره یې د لوبغاړو اختلاف سبب شوی و چې رشید او نبي ښې لوبې ونه کړې؟ او که د لوبغاړو د ویسټ انډیزیانو په څیر یوازې په لیګونو کې د پیسو لپاره ښه لوبه کوي، خو خپل وطن ته یې ملا ماتوي؟ که چیرې دوی له ګلبدین سره اختلاف هم درلود، په کار و چې د وطن د نوم لپاره یې ښې لوبې کړې وای، خو دوی داسې ونه کړل. محمد نبي د نړیوال جام په 9 لوبو کې 107 منډې وکړې، خو د بلاس په 6 لوبو کې 121 منډې کړې دي. همدې لوبغاړي په نړیوال جام کې 83 اورونه ولوبول، 315 منډې ورکړې او 10 وکټې واخیستې، خو په اوسني لوبېدونکي شلاوریز لیګ کې په 6 لوبو کې 15 وکټې اخیستې دي. د نړیوال جام بل ناکام لوبغاړی رشید خان و چې تمه ترې کېده طوفان به وکړي، خو نوموړي دا ځل د افغانستان لپاره لوبه ګټونکی لوبغاړی نه و. رشید د نړیوال جام په 9 لوبو کې 115 منډې جوړې کړې دي، خو د سکسیکس لوبډلې لپاره یې اوس د انګلستان په ویلټي بلاس سیالیو کې ورسره لوبیږي، په 15 لوبو کې 10 منډې کړې دي. رشید په نړیوال جام کې 22 اورونه ولوبول او 414 منډې ورکړې. نوموړي په ټول نړیوال جام کې 6 وکټې واخیستې او په 4 لوبو کې هیڅ لوبغاړی آوټ هم نه کړ، خو د اوسني لیګ په هره لوبه کې 1 یا 2 وکټې اخلي. که د افغان لوبغاړو هغه لوبې چې په نړیوال جام کې نندارې ته وړاندې کړي له اوسنۍ سوداګریزو لوبو سره پرتله شي، ځمکه او اسمان توپیر لري. دوی هغه خواري چې اوس په لیګونو کې کوي د خپلې لوبډلې لپاره یې ونه کړه. دوی خراب پرفارمنس و چې افغان لوبډلې بریا ته نږدې لوبې وبایللې او ډېر افغانان یې سخت خفه کړل. په پای کې دا وایم چې نبي، رشید او نور هغه لوبغاړي چې په لیګونو کې ښه لوبیږي او د وطن لپاره د زړه له تله لوبه نه کوي، پیسې به پیدا کړي، او هغه مینه چې ولس ورسره کوي بیا به یې ونه ویني. لیکوال عمران وطن دوست. ملګرو، دغه خبر یا دغه لیکنه یا دغه معلومات په خبریال.com ویبپاڼه کې راغلی وو. تر بیا ښې شېبې یاران یوټیوب چینل یې په پړه په غاړه نه اخلي. تر بیا ښې شېبې.